السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو مسلمانانو، الله دې وکړي روغ جوړ او صحتمند به اوسئ. تاسو بهتر پوهیږئ چې یو څوک هغه وخت د لمانځه په خوند پوهیږي چې د لمانځه په ترجمه پوه شي، یعنی هغه الفاظ چې دی په روزمره لمانځه کې وایي دا د هغو الفاظو په ترجمه او معنا باندې پوه شي، چې تاسې کولی شئ د مختلفو قاري صاحبانو په ژبه او د علما کرامو په ژبه باندې دا الفاظ ویل شوي ثبت شوي دي. دا تاسې کولی شئ چې واورئ او خپل الفاظ مو صحیح کړئ. او که یو څوک غواړي چې لمونځ یې مکمل شي او غواړي چې لمونځ یې الله جل جلاله ته د قبلېدو وړ وګرځي، نو نوموړی شخص باید د لمانځه احکام یعنی فرایض، سنتونه، واجبات او ځینې نور احکام زده کړي او په لمانځه کې ورته پوره توجه وکړي. نو په همدې خاطر زه غواړم چې یو سیریز یا یوه لړۍ پیل کړم د اوداسه او د لمانځه د احکامو په باره کې. نو هیله ده چې تاسې واورئ، تعقیب کړئ او دا احکام زده کړئ او په خپل لمانځه کې ورته پوره توجه وکړئ. نو لومړی راځو د اوداسه له فرایضو څخه شروع کوو. په اودس کې 4 فرضونه دي. لومړی دا چې د ټول مخ وینځل، دویم د لاسونو وینځل تر څنګلو پورې، دریم د سر د 4مې حصې مسح کول، او 4م د پښو وینځل تر خنګرو یا بجلکو پورې. دا د اوداسه فرضونه هیله ده زده کړي به مو وي. کوښښ وکړئ چې له ځان سره یې ولیکئ، بار بار یې تکرار کړئ او دا احکام در سره زده کړئ. او هیره دې نه وي چې که چېرته له کوم شخص څخه له دې فرضونو څخه یو فرض هم په اوداسه کې پاتې شو، نو د نوموړي شخص اودس نه کیږي. انشاءالله په بله ویډیو کې به در سره د اوداسه سنتونه در شریک کړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.